چې په کابل کې د ځینو ښوونځیو ته ورغلی او وایي داسې حال کې چې زده کړو ته سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده تېره ورځ نوی کال شروع شو. آیا په افغانستان کې د انجونو په تعلیم یعنې د انجونو په زده کړو باندې محدودیتونه ختم شو که نه؟ په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. تېره په افغانستان کې نوی ښوونیز کال پیل شو، خو د څلورم کال لپاره هم د انجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پر خپل ځای دی او دا پریکړه لا هم د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي زیانمنوي. ملګري ملتونه وایي افغان نجونې او ښځې لا هم د طالبانو له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي او لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې پاتې. د بي بي سي یمان بارز چې په کابل کې د ځینو ښوونځیو ته ورغلی او وایي داسې حال کې چې زده کړو ته لیوالتیا کمه شوې نه ده، خو د لومړنیو ښوونځیو ډیری زده کوونکي د راتلونکي په اړه ناهیلي دي. کابل کې د نوي تعلیمي کال پیل له هیلو او ننګونو یوه ډکه ورځ. د ماشومانو لپاره له اوږدې رخصتۍ وروسته ښوونځي ته برترا ګرځېدل او خپلو ټولګیوالو سره بیا یو ځای کېدل د خوښۍ او هیجان شیبې دي. زده کوونکي او ښوونکي له نویو هیلو سره راڅرګند شوي. محمد صدیق او محمد حیدر غبرګوني ورونه اندازې معصومانه خو هیلې یې لویې دي. زه ډېر خوشحاله یم چې ښوونځي ته راغلی یم او درسونه مې وایم. زه غواړم لوړ ټولګي ته لاړ شم. ښوونکی مې ډېر ښه درس را زده کوي، د انګریزۍ ژبې او کمپیوټر. زه غواړم لوړ ټولګي ته لاړ شم، ښه زیار وباسم او بیا لومړی مقام ترلاسه کړم. خوب درس بخونم که باز اول راشم. دلته نږدې هر بل زده کوونکی ورته احساس لري، خو په نجونو زده کوونکو کې بیا برعکس ځینې یې لوړ ټولګي ته د بریالیتوب تلوسې نه دي، ځکه دوی یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړه کولی شي. د دې ښوونځي زده کوونکي ښایي له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ وي، خو نیکمرغه په دې دي چې سبق ویلی شي، ځکه زرګونه نور له دې موقع محروم او اجازې ته سترګې په لار دي. دا ښوونکي د زده کړو د ډګر پر لومړۍ کرښه ولاړ دي او هره ننګونه مخامخ تجربه کوي. امکانات کم دي، په هره برخه کې د امکاناتو کمښت دی. مجهز ټولګي او لابراتوارونه نشته، زده کوونکي عملي زده کړو ته لاسرسی نه لري او تر ټولو مهمه خبره د مسلکي ښوونکو نشتون دی. ننګونې ښایي سختې وي، خو دوی د حل وړاندیزونه هم لري. ښوونکې حسنا حیدري وایي که د ښځو پر زده کړو محدودیتونه کم شي نو د دغو ستونزو له هوارۍ سره به مرسته وکړي. من خودم یک معلم هستم، باید از در معلومات اضافی داشته زه خپله یوه ښوونکې یم او باید ډیر معلومات ولرم. لږ تر لږه باید کتابتون ته لاړه شم چې د خپلو زده کوونکو لپاره ډیر معلومات راغونډ کړم، خو دغه شرایط ماته برابر نه دي او ځینې نور محدودیتونه هم شته. د بېلګې په توګه زه غواړم د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې وکړم چې لا ډیر او ښه خدمت وکړم، خو د دې فرصت ماته نه دی برابر. خو شته ستونزو او ننګونو زده کړو ته لیوالتیا نه ده کمه کړې او لوړو هسکو ته د پورته کېدو هلې ځلې لا هم دوام لري. یما بارز، بي بي سي، کابل. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي که افغانستان کې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونو ډېرې نجونې به د زده کړو له حقه محرومې شي. دلته د آرزو په نامه د هغې زده کوونکې کیسه درته لرو چې شپږم ټولګی یې پای ته رسولی او وایي د خپلې راتلونکې په اړه اندېښمنه ده او ښوونځي ته تګ یې لویه هیله او ارمان دی. زه ډېر د خفګان احساس کوم. زه غواړم چې مکتب شروع شي، زه د تنهایي احساس کوم. نن دا مکتبونه بیرته شروع کیږي. زما ورور ځي مکتب ته، مور مې ورته تیاری نیسي. زه نشم کولی نن مکتب ته لاړ شم، خپل ملګري، مکتب، صنف، ټولګی هر څه وګورم.
چې کله مکتب ته تلم ما به نو د شپې نه خپل کالي جامې مینځلې اوتو کولې کتابونه مې زده کړې نو هغه به مې کوه چې سبا زه راحته اوسم ځکه چې زه مکتب کې اول نمره او نماینده وم مسؤلیت مې ډېر و نو ما به ډېر شوق درلوده مکتب ته تلم او زما مکتب کې ریاضي انګلیسي مضمونونه ډېر خوښېدل که مکتب شروع نشي زه دا فکر کوم چې زما آینده به څنګه اوسي زه به څنګه راتلونکی لرم ډېر د خفګان احساس کوم اوس چې مکتبونه بند دي زه سهار چې پاڅېږم هغه د کور کارونه دي بعد د هغې نه چې اوزګار شم زه زده کړې کوم بعد د هغه نه زه کورس ته ځم د ریاضي کورس زده کړې کوم او چې راشم د هغې کارخانګي و هغه پوره کوم ما ته فامیل وایي مور پلار چې خفه مه اوسه دا وخت د تېرېږي شاید خوشې شي لاړ شي خپل زده کړې وکړي خپل هیله ارمان پوره کړي او زه هیله من یم چې یو ورځ نه یو ورځ به بېرته موږ نجونې مکتب به واشي موږ به لاړ شو خپل د زده کړې به وکړو مشرانو نه چې دا مکتبونه یې په موږ بند کړی زما غوښتنه دا ده چې مکتبونه خوشي کړي زه غواړم چې مکتب ته لاړ شم خپل زده کړې ته دوام ورکړم او آینده کې زه ډاکټره شم ځکه دا زما لوی ارمان دی دا د اجزو ارمان و اوس هم د یوې بلې داسې زده کوونکې د زړه خواله اورو چې که پر زده کړو یې بندیز نه وای نو اوس به له 12 ټولګي فارغه شوې وای دا زده کوونکې چې نه غواړي هویت معلوم شي وایي پر ځان باور یې بیخي له لاسه ورکړی او د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې په اوبو لاهو شوې دي نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ویډیو وکتله په دا ویډیو کې چې افغان نجونې ډېر خواهش لري د تعلیم او ډېر نجونې دا وایي چې موږ به ډاکټرانې جوړې سو موږ به د افغانستان لپاره ډېر خدمت وکړو خو بدبختانه په افغانستان کې د نوي کال سره سره د نجونو په تعلیم باندې لا محدودیتونه شته د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو الله حافظ